عبدالله او کرزی څنګه په شرمو وشرمېدل؟ له ځان څخه یې څه دروغ جوړ کړي وو، تازه څه ویل شوي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. په کابل کې د روسي سفارت ویلي چې هیواد د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکې غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوریت نظام د ملي روغې جوړې شورا رئیس ډاکټر عبدالله نه دی وربللي. د سفارت د اعلامیې له مخې په دې اړه خپاره شوي راپورونه بې اساسه دي. سرچینې نه ده روښانه کړې چې دغې غونډې ته له طالبانو پرته نور کوم لوري بلل شوي. مخکې ځینو رسنیو یادې غونډې ته د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله د ورتللو خبر ورکړی و. خپله حامد کرزي او ډاکټر عبدالله تر اوسه د دې کنفرانس په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوي چې د مسکو غونډه د رویانې میلادي میاشتې په 20 ترسره شي. دې غونډې ته د 10 سیمه ییزو هیوادونو استازي هم بلل شوي دي. له دې ډلې تر اوسه یوازې هندوستان په دې غونډه کې د خپل استازي ګډون تایید کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې هیواد تر دې دمه په مسکو غونډه کې د خپل استازي د ګډون یا نه ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې پراختیا اندېښمنه کړې ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د داعش ډلې تر 2000 پورې جنګیالي د منځنۍ اسیا په پولو کې ځای پر ځای شوي او یا د سیمې ته د وښتلو پلان لري. طالبانو بیا په دې اړه اندېښنې رد کړي دي او ویلي دي چې داعش کوم جدي ګواښ نه دی بلکې یوه مزاحمتي ډله ده چې دوی ځپلې او نوره به یې هم وځپي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.